نن داسې خبره ده کنه چې نن به زه تاسو یو داسې ځای ته چکر له بوزم کنه زمونږ په پټي کې یو ډېره پخوانۍ تاریخي ونه ده هغې ته م بوزم هغه به درته ښیم ډېر ښکلی ځای دی. بسم الله الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان. السلام علیکم، امید دی چې خبره تاسو ټولو ته په یو نوي ولاګ کې تقریبا 2-3 ورځې بعد هرکلی وایم او دا 2-3 ورځې چې مې ولاګ نه دی کړی که نه د هغې مین وجه دا وه که نه زمونږ کار لږ زیات شوی و او زه بلکل یوازې وم. زما ټول وروڼه وغیره چې دي که نه ټول په یونیورسټو کې وو نو 2-3 ورځې تقریبا زه د مصري سره یوازې وم. مصري دا کار وکړو دا وینې دې حد ته یې کار راورساو دا وینې. نو نن داسې خبره ده که نه چې نن د جمعې ورځ ده، نن د مصري چوټي وه، پرون هم د مصري چوټي وه خو پرون باران و نو بس ټول ورځ کور مو ولاګ مې نه دی کړی. انشاءالله نن به کوشش کوو چې ټول ورځ ولاګ وکړو او د باران سره موسم بلکل صفا شوی دی دا وینې څه خو د سپرلي موسم دی هسې م بوټي ونې هر څه شنه شنه دي دا وینې او بل باران وشو نو موسم ډېر زیات ښکلی شو دا وینې. او اوس د ټول نه اولنی کار دا دی که نه زه به ځم تحصیل ته هلته مې څه کار دی راځئ تاسو هم بوځمه چرته ځایمه. علمه البيان الشمس والقمر بحسبان. نو په دا ټایم کې زه تحصیل ته راورسېدم اوس خپل کار مار ختم کړم بیا وروستو میلاوي قانون تحصیل کار له خیره سره ختم شو. اوس داسې خبره ده که نه چې زو بازار ته زما بازار کې څه کارونه دي نو نن جمعې ورځ د بازار به بني خو مطلب څه لږ ډېر کار مې دی که نه نو ګورو که نه کو چېرته کولاوی کار مې وشو زو بازار ته راځئ تاسو بوځو. والنجم والشجر يسجدان. خانو له خیره سره ټول کارونه مارونه ختم شو، بازار کاروم ختم شو، تحصیل کاروم واپس رالم جمعې مونځ مې وکړو او چې څنګه رالم که نه کور ته جمعې مانځه نه. حارث هم نن یونیورسټۍ نه راغلی دی. خیر علي څنګه چللی ښی وخت ښه پاس شو؟ تا ما ویل چې واسکټ راوړو دا دی که نه ستا دی دا زما وې تا ما سهار وختي راړسو په ځان مې کتو چې مطلب زما ستا باډي یو شان ده ما چې په ما پوره دی که نه دی چې تلو که نه دی مردان کې دی چې تلو که نه بروز یو لږ تپوس کړو دی په کومه یونیورسټۍ کې دی دی مردان عبدالولي خان کې دی. ما ورته ویل لکه واسکټ اډر به ورکړې ما له به واسکټ راوړې او دی اوس ما پسې داسې تش تور دی که نه سیریس دا ستا دی ښه صحیح ده ځه بس مته ټیک ده. ښه نو اوس داسې خبره ده که نه چې حارث ووي ځو چېرته چکر له ستاسو هم چوټي ده وایي زما هم چوټي ده لکه ته مردان کې ستړی شوې ښار نه هو 2 ورځې 3 نو مطلب دلته شینکۍ دی موسم ډېر برابر شوی دی سپرلی دی که نه هلته سپرلي هم څوک نه پوهېږي غر نه وي لکه که نه غر نه وي نو بوټي موټي مطلب شنه دي مزه کوي نو چکر ته ځو خامخا بس صحیح ده. نو مونږ چې چکر له ځو که نه چېرته هم ځو نو مونږ یوازې نه ځو تاسو ځان سره خامخا بوځو نو ځو چېرته غرونو غاټه په چکر له ځو موټرسایکل مې راویستو دا خو غرونو ته نه خیږي خو ګورو که نه څه ځای پورې موټرسایکل ځو څه پیاده ځو راځئ. والسماء رفعها ووضع الميزان. داسې کیسه وشوه څنګه چې روډ ته راکوز شو که نه یو ملګري میسج وکړو وایي زه درځم چېرته چکر لګو نو بس هغه ته ناست شو چې هغه راشي نو بیا به ځو چکر له تاسو به وځو. دلته ماشومان کرکټ کوي نو بس هغې ته تماشه کوو ملګري انتظار کوو. دا خارون دی ګراونډ دی خارون د دې کچو کچو وړو سره ته کرکټ کوې تا د ځان بد نه ښکاري سینیر دی خو ټورنمنټ راخ کړی ما داخله ورسره غواړم ته دومره لوی سړی دی دې کچو کچو وړو سره دا کچ کچ واړي دی دوی سره کرکټ کوي تاله شرم هم نه درځي موږ نه تیز دي اوسمو نو ته لوی یې کو تیز دی خو ستانه واړه دي ټارګټ خو ته خنوس ګورو 41 ټارګټ خو تاسو ضرور ټارګټ یې هېره نو ته تاسو دا واړي د حسینیر کسان دي मटो मट बाल ले को मट बाल ले को मटो ना 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 अगर मैं चाहो घटो मैच बस मुंगो घटो हैट्रिक खो बकियो को 12 रन पार्टी دا لولو سړی دی دام د خارون د ټیم دی خارون دا دوی یو ټیم دی او دا کچ کچ واړه را شهر کې دا دی دا کچ کچ واړه دی اوور کې مې 3 وکټ واسطه بس کیمرا را کچ کچ ما سره چیلنج مې اوور کوي بالکل چیلنج صحیح ده صحیح يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله.
داسې کیسه راکنه چې مرګري ډېر زیات لیټ کړو بس رانغې او انتظار مو ورته وکړو نو بس مونږ ترې روان شو او مونږ تلو غرونو طرف ته چکر لګنه خو هغه پلین چې کینسل شو د مرګري وي چې زو چېرته پټو غالټه چکر لګو وي زه نن پیدل نشم ګرځېدلی موټر سایکل باندې ځو نو ما ورته ویل صحیح ده رالو پټو غالې ته دا زمونږ پټي دي دا وینې ستا لکه نن پیدل چکر ته ډاډې نه لګېدې ولې نه لګېدې خواسې وم که نه ته به خپل پټو انداره وکړې ها او هسې دا طرف خو لکه ډېر وخت شو نه یم راغلی صحیح ده دپاره راغلو نن داسې خبره ده که نه چې نن به زه تاسو یو داسې ځای ته چکر له بوزم که نه زمونږ په پټي کې یو ډېره پخوانی تاریخي ونه ده هغې ته هم بوزم هغه به درته ښیم ډېر ښکلی ځای دی بره زمونږ د کلي مضافات دي هغې ته به تاسو بوزم چېرته ځای مه زمونږ سره یې دا پټي چې دي که نه دا تاسو ته ما نه ښوولي مخکې مطلب مخکې ولاګونو کې به هم تاسو نه لیدلي او د دې مین وجه دا ده که دا مونږ په خپله باندې نه کرو نه نور خلک کوي مونږ له او تاسو ته چې ما کومه تاریخي ونه یادوله که نه هغه په دې پټي کې ده دا وینئ دا وینئ زما بابا دې الله وبخښي چې نه هغه به دا خبره کوله وی دا ونه چې رنګ زما د یاد هم نه ده چې دا څومره پخوانی دی لکه هغه د یاد هم نه وه نو پته نه لګي څوک وي چې مطلب دا 200 کاله پخوانی دا څوک سوي خو دا ډېره زیاته غټه ده ورګه نږدې ځو تاسو ته یې نږدې نه ښیم دا وینئ بهي څومره غټه ونه نه دا وینئ او دا ونه چې ده که نه دا بادام په نوم باندې مشهوره ده مطلب دې پټي ته چې دی که نه دې ځای ته دې پټي ته مونږ خلک کوي که نه مونږ مشران ورته بادام ځمکه وي د بادام پټی نو وی دا ونه مطلب په بادام باندې نه خو اوسه پورې چېرته بادام کړي نه دي مونږ لا لیدلي نه دي دې بادام کولی که مونږ اوس ډېر مالدار وو خو بادام یې لا نه دي کړي دا وینئ دومره زیاته پخوانی ده که نه چې دې ته وګورئ غوټې کړي دي دا وینئ دا وینئ په دې ونه کې خپل د اوبو ځای هم دی اوبه پکې ولاړې یې دا وینئ څنګه خدای پاک پکې د مرغو دپاره د اوبه راښکلي بالکل دا صحیح خبره ده دلته پکې لکه مرغو دپاره د اوبو ځای دی وینئ اوبه پکې ولاړې هر ستا څه خیال دی دا ونه مو څومره پخوانی وي یاره څه ووایم خو دغه 200 ته نږدې به وي 200 نه خو ځکه زیاته ده که نه چې څنګه تاسو ته ما وختي وي که نه زمونږ بابا به خبره کوي چې دا زما د یاد نه ده او زمونږ بابا چې و که نه هغه تقریبا د 100 سال عمر راغو نو پته نه لګي که نه چې د هغه وي چې زمونږ د والد صاحب لکه زمونږ د کر نیکه د یادونه ده پته نه لګي دا به څومره پخوانی وي څه ووایم زما خو ذهن پې کار نه کوي خو لکه دغه 200 نږدې به وي او دا دره چې ده که نه دا وینئ تاسو څنګه چې تاسو ته ما مخکې شاټونو کې خو نو دې ته باغدره وي مونږ ورته بوختره وایو څوک ورته بوغدره وایي خو د دې خپل نوم چې دی که نه باغدره ده دا هم زموږ د کلي مضافات دي او زموږ د کلي نه ښه پوره لرې ده تقریبا 1 کیلومیټر به فاصله ده پوره لرې فاصله ده دلته هم خلک پاتې کېږي په دې دره کې دلته یو سکول هم دی دا وینئ پرایمري سکول دی یو ډېر پرسکونه او ښکلی ځای دی دا وینئ څه غوره سپرلي موسم دی او ساس هم زمونږ کلی ډېر زیات ښایسته دی دا وینئ څومره ښکلې ګرینري دی څومره مزهناکه علاقه ده زمونږ هغلته پکې ټاور ولګېدو دا وینئ پورې په سر کې سیګنل درته راغی اوس مونږ دې ځای نه واپس شو او بس ځو کور ته ځکه چې مطلب مازدیګری کېدو حال دی دی وایي چې نن به را مازدیګری په کلي کې تېر کړو نو ما ورته ویل صحیح ده ځکه ځو دلته زمونږ یک سلایي ولاړ دی راګرځوه لکه ولې ډرور نه یې وړوکې ګاډي دپاره یې نو غټ ګاډی به ځان بیا په خپله چلوم بیا بل ډرور ګورم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم دا اوس مونږ بیا خپل کلي ته انټر کیږو دا زمونږ کلی دې ځای نه سټارټ کیږي
هغه بر ځنه شروع کیږي ونه بر چې دي کنه اضافاتو کې راځي نو مین زمونږ کلی چې دا دی أنفسهم أولئك هم الفاسقون. خیر السلام علیکم او زمونږ نننی ولاګ په دې ځای باندې پای ته ورسېدو امید دی چې نننی ولاګ به ستاسو خوښ شوي که چېرې خوښ شوي نو لایک کمنټ سبسکرایب ضرور وکړئ او د روان ولاګ پورې ما له راکړئ اجازت د خپل ځان خیال ساتئ خپل چاپېریال خیال ساتئ د لوی الله په امان